زمارونو دې میاشت کې به خیر ان شاء الله ولې تاسو ته مې او زنانو ته وای زنانه ګوري په عبادتونو کې تکړه د شپږ ورځې باندې سي خیر ان شاء الله او د شپږ ورځې سره بعض علما وای پر لپسې ونیسي وی کړهو پکې ډېر دی نو ثواب ډېر وشي بعض علما وای وینه حضور پاک با د ګل روزنی ولا د زیارت پېنی ولا پکې راواله او قل ما يفطر يوم الجمعه د جمعې پر ورځ به اکثریت روزنی ولا نام پکې راواله سو کوئی ایام بیز دیار لسمه سور لسمه پینځل لسمه پکې راواله او زمون یو بعض فقهاو لیکلي دی زما دا خبره خوخه چې یو ورځ نیسه یو ورځ نه دا صيام داوود ورته داوود علیه السلام یو ورځ وجو یو ورځ به کوجاو نو که په داسې طریقه دی ونیولې چې یو ورځ نیسه په بل ورځ نه په بل ورځ نیسه په بل ورځ نه نو دا ډېره بهتره شي نو که پر لپسې څوک نیسي نو دا ثواب حاصلېږي ثواب یې کېږي نو دا روزې به نیسي که خیر ان شاء الله باید زنانو باندې هغه د خپلې بیمارۍ روزې پاتې وي نو په دې میاشت کې نیسي دا سنت په هغې نه ادا کېږي یا که په چا قضا پورې په دې کې نیسي نو په هغې نه پوره کېږي اذان له شعر دا شپږ ځان له نفلي روزې دي ان شاء الله العزیز دا به زموږ باباجي وایي امام درته وایي او په عربو کې خو باقاعده مستقل دې ورځو کې درستخانونه ولګي مستقل د لومبۍ ورځې نه پس او خلک دا روزې ډېرې په شوق باندې نیسي اوس هم امام صاحب په خپل تقریر کې عمده ترغیب ورکړ اخري د جمعې د خطبه وه د جمعې او امام صاحب په مدینه منوره کې په خپله خطبه کې د شپږو روزو ترغیب ورکوي دا شپږ روزې ونیسي او امام تاسو ته وایي که خیر ان شاء الله روزې هم خیري که خیري مزېدارې دي او موسم هم ښه دی او زنانو ته وایي چې هم پې عمل وکړي او تاسو به هم عمل کوئ که خیر ان شاء الله د خدای معاملنامه د نیکو نه ډکه کړي خدای معاملنامه د روزو نه ډکه کړي او الله د پیغمبر په تابعدارۍ خوشحالېږي چې د پیغمبر تابعداري وکړو مبارک او موږ پې الله پاک خوشحاله کړي